بالکل دا کلمې مې سمې خوټ کېږي. بیا ماته خلک وایي ته عمران خان پسې بد رد وې. نو د ریاست مدینه به داسې وي. دا ویډیو تاسو وګورئ بیا راځم داسې یو دوه درې خبرې کوم. او ریاست مدینه کې په پټکي پابندي نه پټکي والا ته ډېر عزت ورکوي که نه. د ریاست مدینه به داسې پټکي والا یې ووالو دا سیم راولو بېهوشه یې کړو. دا ریاست مدینه ده په شرمونه دی او شرمولو مړه دا نوم هم در سره بد ښکاري. د شکل ته دی وګوره بیا وایي چې ته خبرې کې په د ډېرې مجبورۍ نه به دا خبره کې ځکه چې په خپل ملک کې تا ته په خپله انصاف نه میلاویږي تا سره ظلم کیږي او بیا داسې کس سره چې هغه د نبي علیه السلام وارثان دي. هسې انصاف په تاسو باندې ریاست مدینه کې ریاست مدینه وایي څه شي ده چې په هغې کې شریعت وي، په هغې کې علماو ته تحفظ وي، د علماو پکې قدر وي، علماو عزت کیږي، علماو هسې هم عزت کیږي. خو دغه وګوره دا چا سزا ورکړه؟ دغه ریاست ولا خلک دي، دغه پولیس محکمه ده ډنډې راخیستې او دغه غوري. په ریاست مدینه کې خو داسې نه وي. دا ویډیو ډېره شیر کوي. د ډېرې مجبورۍ نه کله کله ځینې خبرې د خولې نه وځي ځکه چې زړه کې یو احساس پکار دی. نن ما او تا په دې عالم ونه درېږو، عالم دینو باندې ونه درېږو. په دې نن سبا وخت کې که تاسو وګورئ د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کوه، د الله په شان کې ګستاخي کوه، د قرآن کریم په شان کې ګستاخي کوه، پروټوکول به هم در کولی شي او بار ملک له به دې ملیږي او ښه برابر سپورټ به ستا کېږي ځکه چې ته د هغې په خلاف دې سخت اکشن نه دی اخیستی. او که چېرې ته اوس یو ادارې په پسې کنځلو کې نو 15 منټه 10 منټه ګنټه ورځ دوه کې به ته بیا غیب یې ورک به یې چې دا څنګه سزا او دا څنګه یره د دې په هکله د خلکو په زړونو کې پرته ده. همدغه ریاست ورکړې دا سزا او همدغه یره ریاست پکې اچولی ده خلکو په زړه کې. نو دغه شانتې یره دی چې څوک ګستاخي کوي د هغې په زړونو کې هم واچوي چې سبا څوک نه راپاسي چې د نبي علیه السلام د الله په شان کې د قرآن کریم په شان کې او دغه د نبي علیه السلام چې کم وارثان دي د دې بې عزتي نه کوي.